مسلمان چې د جمعې په ورځ مړ شي، یو مسلمان چې د جمعې په ورځ مړ شي او لیلة الجمعه یا د جمعې په شپه مړ شي، الا وقاه الله فتنة القبر، الله به د قبر د فتنې نه ساتي. د قبر فتنه څه ته وایي؟ د قبر عذاب. قبر چې کوم عذاب دی، امتحانات دي، د دې نه به الله ساتي. د حدیث امام احمد امام ترمذي راوړی چې دا اعتراض کړی دی چې دې سند خو متصل نه دی او دا امام ترمذي ویلي، نو دا امام طبراني راوړی دی او د هغې سند بلکل متصل دی، دا روایت صحیح دی، صحیح روایت دی والحمدلله. څوک چې د جمعې په شپه مړ شو او څوک چې د جمعې په ورځ مړ شو، الله یې د قبر د عذاب نه ساتي. لوی فضیلت دې کې ورسره دا خبره یاده کوي، ورې چې مؤمن موحدي اوس یو سړی ټول عمر په شرکیاتو کې پروت وي او په کفریاتو کې پروت وي، یا یو سړی دی مونځ او دس د سره نه کوي، د سره مونځ او دس نه کوي، نه الله پېژني نه الله پیغمبر پېژني، او دی د جمعې په شپه مړ شو یا د جمعې په ورځ مړ شو، څه فایده له ورکوي؟ نه ورکوي. عمل په کار راځي، ور عقیده نه عقیده دا په کار راځي، عقیده په کار راځي چې یو سړی عقیده نه وي، توحید پکې نه وي، دی د جمعې په شپه مړ شي، د رمضان په میاشت کې دی مړ شي، او قبر ولم په مدینه کې د مسجد نبوي سره خوا کې جوړ که، بیا ولم فایده نه